हॉस्टल पर कब्जा, हॉस्टल पर कब्जा, हॉस्टल पर कब्जा, ऐसी डेसी, ऐसी डेसी। मोंग द टेक्निकल कॉलेज जोगरा दागा स्टूडेंट्स पे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग मोंग दे मोंग सा प्राइवेट स्कूल कब्जा करियो अगसा 2 साल एग्रीमेंट शो वो ध्यानाबाद 2 साल नोरा मुश्किल चे एग्रीमेंट पूरा शो है राय मोंग बार बार एहतजाज करा राय मोंग बार बार वही नो करियो एसी लंप की तलियू डीसी लंप की तलियू एमएनए और एमपीएल मोंग पैगाम रसावला राय हो मोंग लचा 10 खबर न रोकड़ी चे मोंग द मुतालिबात खालशी मोंग बियारो हुआ तू वो 2 जानेरो हुआ तू वो चे दग पारा प्रेस क्लब ला मुंद दगे दे पूरा रोगलू चे दे मोंग दा ओजी चाची वो दे मोंग कमा मुतालिबातो दा पुराशी मुतालिबे हो बे इंतहाई जियोती दी हो कमा चे मोंग मेन मुतालिबे दी आगा बे मोंग हल कहू वो दग एमएनए और एमपीए और डीसी ला मोंग दा रिक्वेस्ट है चे मेरा बोनी उका वो पदा खबर मुंद तो गोर उका ओका गोर दे पे ओने कड़लो ओ खबर अरे सर लोगों ने रसावला नो इंशाल्लाह एमोदा स्टूडेंट्स पे हर जुई पे मजाल कवी ओ दे खपल हक दे पोरा बे हर जुई के वक्त ना कवी دغه خبره زه ګوایم ځکه چې ټولو نه ډېر خور په دا قبضه کې مو لرله دغه افتتاح چې شوې وه دا یې عرضي کړې وه پولیټیکل ایجنټ چې کوم سابقه و کیپټن خالد محمود نو ویل چې دغه بلډینګ به د عبدالقیوم خان سکول دا به ډوګر سرای باقاعده بنیادی خای و سنگ بنیاد یې چې کې خو مینه سابقه نصر خان و قومي مشرون و ملکونون و پولیټیکل ایجنټ و و گورنر په د افتتاحي پروګرام کې و ویلي چې دا به څه وخت پورې موږ دلته اکاموډیټ کړو ځکه چې دا پرایویټ سکول دی و دا بلډینګ چې رای دی ټیکنیکل کالج د ډوګرا ذاتي دی که څوک یې راپورټ کتی شي که څوک یې بیل کتی شي په دا باندې قبضه شوې و دا قبضه چې رو دا غیر قانوني رو مو چې کوم سابقه پرنسپل سیکرټري و د سی ام شهاب علي شاه له مې ویلو اوکې راپورټ یې وکړی خو ونه شو دا نه مخکې چې کم ایم این ای حاجي اقبال دی په وټساپ کې به راپورټ وي اوکې ورته ویلو دغه له مې ویلو چې کم 2-3 ډیپټي کمیشنر تیر شول دغو له مې ویلو خو تر اوسه پورې دا قبضه هیچ هم ختم نه کړه په دا کې یوه یوه ویړکي د 1200 نه تر 300 پورې فیس ته چې هغه یې مویې ویړکیو نه اخلي مونږ تعلیمي ادارې د عبدالقیوم خان هم نه یو مخالف عامې مونږ اداره رو خو دا سټل چې رای دی د ټیکنیکل کالج سټوډنټونو دی